سلامونه او ستړي مشئ وخت مو په خیر. نن پنجشنبه د روان لمریز کال د وریا حمل 22مه چې د 2019 کال د اپریل 11 نیټې سره برابره ده. تاسو د مشرانو جرګې له ټلویزیون څخه د دې مهال خبري ټولګه ګورئ. ټولګه د مهمو خبرونو په سرټکو پیلوو. فاریاب ته د ولسمشر غني سفر او د دې سفر په لړ کې د ځینو پروژو پرانیستل. د سولې په هر ډول تړون کې د افغان حکومت په رول درلودو د امریکا ټینګار. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ایران له القاعده ډلې سره په تړاو درلودو تورنېدل. دا هم پوره خبرونه. زه میرویس سلامزو یم. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د پنجشنبې په ورځ د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ فاریاب ولایت ته د خپل سفر په ترڅ کې د سیلاب ځپلو کورنیو د استازو سره د کتنې سربیره د دغه ولایت د خلکو له بیلابیلو اقشارو له استازو سره هم جلا کتنې کړي. همداراز ولسمشر غني د دغه سفر په لړ کې د ټولګټو پروژو د پرانیستلو ترڅنګ د فاریاب ولایت د خلکو له بیلابیلو استازو سره لیدکاته ترسره کړل. فاریاب ولایت ته د ولسمشر غني دغه سفر په تیرو 4.5 کلونو کې ولایتونو ته د هغه اویاوم سفر دی. ولسمشر معنیوي ولسمشر محمد اشرف غني نن د پنجشنبې په ورځ د فاریاب په ولایت کې په وروستیو سیلابونو کې خلکو ته د رسیدلو ځاني او مالی زیانونو د ارزولو لپاره د دغه ولایت مرکز د میمنې ښار ته تللی دی. د ارګ لخوا په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر غني فاریاب ولایت کې د خپل دغه سفر په ترڅ کې د سیلاب ځپلو کورنیو د استازو سربیره د دغه ولایت د خلکو له بیلابیلو اقشارو له استازو سره هم جلا جلا لیدنې کړي دي. همداشان ولسمشر غني د دغه سفر په لړ کې یو شمېر پرمختیایي پروژې هم پرانیستې. د ژمي د موسم د پای ته رسیدلو وروسته د پسرلي په لومړیو ورځو کې د سختو بارانونو له امله د فاریاب په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې سیلابونه راووتل چې د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې د دولت وزارت د راپور له مخې د وري د میاشتې له پیل څخه تر تیرې اونۍ پورې په 10 ولایتونو کې پکې 71 تنه وژل شوي او 40 نور هم ټپیان شوي دي. د دغه وزارت په وینا چې د دغو سیلابونو وروسته 14 تنه لا درکه شوي هم دي. د فاریاب ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وري 8 او 9 ورځو د بارانونو د اورښت وروسته به سیلابونو کې د نور ولسوالیو په پرتله د خوجه سبزپوش په ولسوالۍ کې خلکو ته ډیر زیانونه اوښتي دي. ولایتي چارواکي وایي چې په دغو سیلابونو کې 12 تنه وژل شوي او 6 نور هم ژوبل شوي دي. همداراز ولسمشر غني پرون د رسنیو لارې د حکومت پر کړنو د خلکو د خبرولو لپاره ملت ته د حکومت د حساب ورکولو په نوم پروګرام د پیل په مناسبت په یوه ویډیویي وینا کې ویلي چې په تیرو څه باندې 4.5 کلونو کې ولایتونو ته 9 سفرونه کړي دي. د ولسمشر غني سیاسي مخالفان ولایتونو ته د هغه سفرونه تر ډیره د ولسمشر غني د ټاکنیز کمپاین یوه برخه ګڼي، خو ارګ دا ډول تعبیرونه ناسم ګڼي او وایي چې ولسمشر غني د افغانستان د ولسمشر په توګه د خلکو د احوال څخه د ځان د خبرولو لپاره دغسې سفرونو ته اړتیا لري او دا سفرونه د ټاکنو پورې اصلا تړاو نه لري. ولسمشر محمد اشرف غني او اجرائیه رئیس عبدالله دواړو د روان لمریز کال د جمهوریت ریاست د تلې د شپږمې ورځې په ټاکنو کې خپل نومونه لیکلي دي. په دې ټاکنو کې 18 نمایندانو خپل نومونه لیکلي، خو تر اوسه د ټاکنو خپلواک کمیسیون د جمهوریت ریاست د نمایندانو وروستی لیست نه دی خپور کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې هر ډول تړون ته په رسیدو سره به افغان حکومت مرکزي رول ولري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو دا څرګندونه د متحده ایالاتونو د سنا د بودیجې د تشخیص په کمیټه کې کړې دي. پامپیو ویلي چې دا به د افغانانو په مشرۍ یو بهیر وي. مایک پامپیو دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د سولې په اړه د افغان پلاوي او طالبانو ترمنځ ناسته چې ټاکل شوې وه د روانې اپریل میاشتې پر 14 او 15 په قطر کې ترسره شوې وای 15 ورځې ځنډېدلې ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي له طالبانو سره د سولې هر ډول تړون ته په رسیدو کې به افغان حکومت مرکزی رول ولري. پامپیو دا خبره د متحده ایالاتونو د سنا د بودیجې د تخصیص په کمیټې کې د سناتور لینسي په ځواب کې وکړه. لینسي له پامپیو پوښتلي وو آیا دې کمیټې او نړۍ ته متحده ایالات ډاډ ورکولی شي چې افغان حکومت به د سولې په هر تړون کې هدفمند حضور ولري. پامپیو وروسته له پوښتنې ویلي چې افغان حکومت به په مرکزي رول کې وي او دا به د افغانانو په مشرۍ یو بهیر وي. له دې سره هممهاله د سولې په اړه د افغان پلاوي او طالبانو ترمنځ ناسته چې ټاکل شوې وه د روان اپریل میاشتې په 14 او 15 نیټه په قطر کې ترسره شوې وای 15 ورځې ځنډېدلې ده. د ولسمشر غني په مشرۍ له سیاسي او جهادي ډلو څخه تشکیل شوې ده په خلاینې عالی شورا د چهارشنبې په ورځ په خپلې دوهمې ناسته کې پریکړه وکړه چې دغه بین الافغاني ناسته به د روانې میاشتې پر 19 نیټه ترسره شي. طالبانو تر دې دمه په قطر کې امریکایي پلاوي سره 15 ځله مخامخ لیدلې دي د بلې غونډې لپاره چمتوالی نیسي، خو له افغان حکومت سره له لیدو کاتو انکار کړی دی. همدغه کار د قطر د خبرو په اړه یو لړ اندېښنې هم راپارولې دي. تېره ورځ د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې ډیموکرات غړو ښاغلي پامپیو ته په استول شوي لیک کې غوښتي وو چې له طالبانو سره د خبرو په اړه هغوی ته بشپړ معلومات ورکړل شي. هغوی نیوکې کړي دي چې ولې د امریکا د بهرنۍ تګلارې د داسې یو مهمې مسلې په اړه سنا ته معلومات نه ورکول کیږي. امریکایي چارواکي وایي له طالبانو سره د قطر په خبرو کې پرمختګونه شوي دي خو لا کوم تړون نه دی شوی. د ملي شورا کارکوونکو ته د ظرفیت لوړولو په موخه د 18 ورځو لپاره ورکشاپ په لاره شوی. د ملي شورا مشرانو جرګې د دارالانشا لوی رئیس عبدالمقتدر ناصري د دې ورکشاپ په لاره کېدل ګټور ګڼلي او زیاته کړې ده چې یاد ورکشاپ د پارلمان د مطبوعاتو د برخې په پیاوړتیا کې مهم رول لوبولی شي. د یادونې ده چې د دې ورکشاپ په بهیر کې به د تلویزیوني خپرونو او نور اړوند مواردو تدریس شي. د ملي شورا د مطبوعاتو برخې ځینې کارکوونکو ته ورکشاپ پیل شو. په دې ورکشاپ کې د ملي شورا د پارلمان د مطبوعاتو برخې کارکوونکي په ځانګړې توګه د مشرانو جرګې تلویزیون او ولسي جرګې تلویزیون کارکوونکي به په دې ورکشاپ کې د 18 ورځو لپاره زده کړې کوي. د مشرانو جرګې د دارالانشا لوی رئیس عبدالمقتدر ناصري د دا ډول ورکشاپونو په لاره کول د کارکوونکو د ظرفیت لوړول او د ملي شورا د مطبوعاتو حرفه‌ای کول یادوي. نوموړي زیاته کړه چې وروسته له دې به هڅه وشي چې د مشرانو جرګې د مطبوعاتو برخې کارکوونکي له هیواد څخه بهر د زده کړو په موخه ولیږل شي. ښاغلي ناصري همداراز د ورکشاپ په لاره کیدونکو څخه غوښتنه وکړه چې له دې ورکشاپ څخه خپل وړاندیزونه او موندنې په راتلونکي کې د لا ښه کېدو په موخه د مشرانو جرګې له دارالانشا سره شریکې کړي. دغه ورکشاپ د پیوند د امروز اجتماعي فرهنګي بنسټ له لورې د ملګرو ملتونو پرمختیایي بنسټ په همکارۍ په لاره شوې ده. د ورکشاپ ګډونوال به د 18 ورځو په لړ کې د خبر، تولید، تلویزیوني خپرونې، تلویزیوني مستند، په تلویزیون کې ویاندویي، آنلاین ژورنالیزم، د خبریالۍ اخلاق او دې ته ورته نور مواردو زده کړې به ورکول کیږي. د مهاجرت نړیوالې ادارې په یوه تازه راپور کې د ایران او پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستنېدو په تړاو ویلي چې د 2019 میلادي کال له پیل څخه تر تېرې اونۍ پورې له 10,000 زیات افغان کډوال له دغو دواړو هیوادونو څخه خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت وایي شاوخوا 15 میلیونه افغانان اوس مهال په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. د افغانستان د مهاجرینو او راستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د نوي 2019 میلادي کال له پیل څخه تر اوسه 133 افغان کډوال له اروپایي هیوادونو او 1500 نور له ترکیې څخه هم خپل وطن ته ستانه شوي دي.
له کلونو راهیسې په هیواد کې د جنگ جګړو له امله ډیری افغانان نور هیوادونو ته کډه شوي دي. همداراز پاکستان او ایران هغه هیوادونه دي چې د نورو بهرني هیوادونو په پرتله په دې دواړو هیوادونو کې ډیری افغانان میشت دي. دغه راز د تیرو 19 کلونو په موده کې د یاد هیوادونو نه په سلګونو افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. په همدې لړ کې د افغانستان د مهاجرینو او ستنیدونکو چارو وزارت وایي شاوخوا 15 میلیونه افغانان اوس مهال په ایران او پاکستان کې ژوند کوي. د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM د ایران او پاکستان څخه د افغان مهاجرینو د ستنېدو په اړه په یو تازه راپور کې چې وړ ورځ یې خپور کړی ویلي چې د 2019 میلادي کال له پیل څخه تر تیرې اونۍ له 100,000 زیات افغان مهاجرین له دغه دوو هیوادونو څخه وطن ته ستانه شوي. د مهاجرت د نړیوالې ادارې د دغه راپور له مخې په څه باندې تیرو 3 میاشتو کې له 100,000 زیات افغانان له ایران او 15,600 نور له پاکستان افغانستان ته ستانه شوي دي. له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرینو د ستنېدو لړۍ د ژمي په 3 میاشتو کې د بندېدلو وروسته 13 میلادي میاشت بیرته پیل شوې ده. خو له ایران څخه د ژمي په موسم کې هم افغانستان ته د افغان کډوالو ستنېدو بهیر دوام درلود. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت د شمیرو له مخې تیر کال له ایران او پاکستان څخه افغانستان ته 200,000 شاوخوا کې افغان کډوال ستانه شوي وو چې اکثریت یې له ایران څخه خپل وطن ته تللي وو. د افغانستان د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت مرستیال ویان محمد رضا باهر وویل چې له ایران او پاکستان څخه په ستنو شویو افغان کډوالو کې د قانوني اسنادو لرونکي او اسنادو نه لرونکي افغان کډوال شامل دي. د افغانستان د مهاجرینو ستنېدونکو چارو وزارت د معلوماتو له مخې د نوي 2019 میلادي کال له پیل څخه تر اوسه 133 افغان کډوال له اروپایي هیوادونو او 1500 نور له ترکیې څخه هم خپل هیواد ته ستانه شوي دي. د دغه وزارت د شمیرو له مخې اوس مهال شاوخوا 2.5 میلیونه افغانان په ایران او په همدې شمیر نور په پاکستان کې ژوند کوي. د بغلان ولایت په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د سولې مشورتي لویې جرګې لپاره هیڅ ډول ټاکنې نه دي ترسره شوي او د دغې ولسوالۍ ولسوال په انتصابي ډول کسان ولایتي شورا ته معرفي کړي چې قومي مشران یې په غوسه کړي دي. د بغلان ولایتي شورا چې د دې ټاکنو مسؤلیت لري وایي مرکزی بغلان کې هیڅ ډول ټاکنې نه دي شوي او نه هم ولسوال دغه زمینه برابره کړې چې ټاکنې وشي. خو ولسوال وایي ټاکنې کړي او ولایتي شورا ورته د دسیسو جوړولو هڅې کوي. نور حال زموږ د همکار نورګل اندړوال په راپور کې. مرکزی بغلان ولسوالۍ کې د سولې مشورتي لویې جرګې لپاره د طرزالعمل مطابق هیڅ ډول ټاکنې نه دي ترسره شوي او د دغې ولسوالۍ ولسوال په انتصابي ډول کسان ولایتي شورا ته معرفي کړي. قومي مشران وایي انتصابي ټاکنې ورته د منلو نه دي او که ځایي اداره د دې خپل سرویو غم ونه خوري په لاریونونو به لاس پورې کړي. انتخابات نه دي سوي، انتصابي انتخابات سوي دي. انتصابي انتخابات هیڅ چاته د قبولو د قابل د قبول نه ده، هیڅ چاته د منلو وړ نه ده. هیڅ انتخابات نه دي سوي. چا کړي انتخابات؟ موږ لاره بندوو، موږ خپل حق غواړو، موږ خپل مسلم حق غواړو. موږ اوبه راوړي نه یو، موږ سړک هم بندوی سو، خپل مسلم حق غواړو. موږ انتخابات کوو. هر څوک چې موږ سره انتخابات کوي دا ګاز دا میدان. انتخابات نه دي سوي. دا یو جعلي کار د څو نفرو کمیشنکارانو او د ولسوالۍ د مفخورو له خوا نه 4-5 نفره انتخاب سوي دي چې هغه په قام کې ملت کې په ولس کې جای نه لري. هغه څوک ملت او ولس کې جای ولري نو په پټه دغه لیست نه جوړیږي. د دې غم ونه خوري، خلک به تظاهرات وکړي، خلک به لارې بندي کړي او خودسرانه بدون آگاهی مردم افراد اشخاص دلخواهشان که به حساب همو حلقه مافیایی خود تعیین کرده که قابل قبول مردم نبوده. د سولې مشورتي لویې جرګې لپاره چې د ټاکنو مسؤلیت په ولایتونو کې ولایتي شوراګانې لري، بغلان کې صفدر محسني د دغې شورا رئیس وایي چې مرکزي بغلان ولسوالۍ کې هیڅ ډول ټاکنې نه دي ترسره شوي و در اینجا صرف ولسوالی بغلان مرکزی مشکلات وجود داشته که در اونجا شکایات آمده رئیس و هیئت امام که در اونجا رفته انتخابات را انجام ندادن و یک لیست و جدولی را برای ما رایی کردن و در اوجا گذاشتن که ما او را به مرکز انتقال بدیم. انتخابات نکردن. ما ناگزیر هستیم که این را انتخاب بکنیم و افراد نخبه و شایسته را به مرکز روان بکنیم.
د مرکزي بغلان ولسوالۍ ولسوال خارزاده مظلومیار وایي ټاکنې یې کړي او کسان یې د ولس په رایه ټاکلي، خو اوس د ولایتي شورا رئیس ورته دسیسې جوړوي. انتخابات شوي دي، د ولایتي شورا نماینده پکې راغلي وو، دا چې اوس رئیس صاحب د شورای ولایتي او چې د سپینګیرو مشرانو د بغلان مرکزي غوښتي دي او هغو ته یې ویلي دي چې انتخابات نه دي شوي، د هغو خپل نماینده دلته راغلی و، دلته ولسوالۍ ته د کومه ورځ باندې چې د یکشنبې په ورځ د تېر یکشنبې نو دلته موږ په ولسوالۍ کې انتخابات وکړل او نو 6 کسه نارینه او 3 ښځې د همدغه مرکزي بغلان د خلکو په خوښه باندې انتخاب شوي دي او هغه جدول موږ لیږلی ده، ولایتي شورا ته هم تسلیم کړی. عادل امینی د بغلان د ولایتي شورا هغه غړي چې په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې د ټاکنو مسؤلیت درلود وایي په مرکزي بغلان ولسوالۍ کې ټاکنو ته زمینه نه ده برابره شوې او ولسوال کسان په خپله خوښه ټاکلي. آمدم اینجا نه دین روز صدها دفعه برش زنگ زدم، گفتم ولسوال صاحب مردم فرم بده، بیخی کل کارش غیر قانونی است، گفتم فرم بده مردم بیاید در انتخابات، فردا من ساعت 8 بجه حاضر میشم، انتخابات میکنن، هر کسی که رای بود نوش جانش. انتخابات ولسوال صاحب تلفن‌ها را گل کرد، تماس سر تماس سر تماس، بالاخره 2 زنگ تیر کرد، بیخی تلفن خود. د مرکزي بغلان ولسوالۍ زیات شمېر اوسیدونکي وایي چې ولسوالۍ مقام هغه کسان د سولې مشورتي لویې جرګې ته ټاکلي چې له چارواکو سره اړیکې لري خو په ولس کې هیڅ ډول محبوبیت نه لري او که دې ولسوالۍ کې ټاکنې ترسره شوې وای ټاکل شوو کسانو رایې نه شوې ترلاسه کولی. یو ټولنه هغه وخت سعادت، قوت او شهامت ته رسیدلای شي چې حقایقو ته نږدې وي. حفظ و نگهداشت درست از پول افغانی نشان دهنده فرهنگی عالی ما است. ښه راغلاست. دا هم بهرني خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو پرون کانګرس ته په وینا کې ایران له القاعده ډلې سره په تړاو تورن کړی. مایک پمپیو وایي د داعش د مشر البغدادي په څیر د سپای پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس مشر قاسم سلیماني هم ترهګر دی. دغه توندې خبرې په داسې حال کې راپورته کیږي چې وړمه ورځ د ایران د ولسمشر حسن روحاني وویل چې د ترهګرو په لیست کې د ایران د سپای پاسدارانو شاملېدل د امریکا ستره تېروتنه ده. د نوموړي په وینا امریکا غواړي چې له تروریستي ډلو څخه د سیمې د هیوادونو پر ضد ګټه واخلي. د دوشنبې په ورځ د امریکا ولسمشر یوه بیانیه کې وویل چې د ایران سپاه پاسداران یې د بهرنیو ترهګرو ډلو نوملړ ته ورزیات کړل. د متحده ایالتونو له دې پریکړې وروسته د ایران ډیرو چارواکو ګوندونو مختلفو خواو له سپاه پاسداران سره یووالی ښودلی. د ایران ولسمشر هم پرون وویل چې د ایران له ملت د ماتې جبرانولو لپاره امریکا دا کار وکړ. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د چهارشنبې په ورځ د دې هیواد کانګرس ته له دې ځواب ورکولو ډډه وکړه چې د ډونالډ ټرمپ حکومت پر ایران د برید قانوني واک لري که نه. هغه د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکې کمیټې ته په وینا کې ایران له القاعده سره په تړاو تورن کړ. د کمیټې غړو له مایک پمپیو وغوښتل هغه اجازه لیک چې د 2001 کال د سپټمبر 11 له بریدونو وروسته کانګرس د نورو هیوادونو پر ضد د زور کارولو لپاره حکومت ته ورکړ پر ایران د برید اجازه ورکوي که نه. خو مایک پمپیو د رنډ پال چې نورو هیوادونو کې د امریکا د پوځي لاسوهنې سخت نیوکې کړي دي د نوموړي په خبره دې کې شک نشته چې د ایران او القاعده ترمنځ اړیکې شته. نوموړي د سناتور رنډ پال دا دریځ رد کړ چې وایي د ترهګرې ډلې په توګه د ایران د سپاه پاسداران پیژندلو سره ډونالډ ټرمپ غواړي د جنگ لپاره حقوقي لار پیدا کړي. ښاغلي پال په دې وجه اندېښنه وښوده چې مایک پمپیو له ایران سره د امریکا د جګړې لپاره د 2001 کال پر اجازه لیک تکیه رد نه کړه. له دې اجازه لیک د افغان جګړې مختلفو سیمو کې پر القاعده د بریدونو لپاره کار اخیستل کیږي.
مایک پمپیو وایي د داعش د مشر البغدادي په څیر د سپای پاسداران د بهرنۍ څانګې قدس مشر قاسم سلیمانی هم ترهګر دی. خو مایک پمپیو چې یو وخت د CIA مشر و، پر 2011 کال د اسامه بن لادن پر کور له چاپې د ترلاسه شوی اسنادو لوی آرشیف هم 2 کاله مخکې خپور کړ. نوموړي 2 میاشتې مخکې هم خبري غونډې ته وویل داسې وخت و چې ایرانیانو د القاعده همکاري کوله. ویل کېږي ایران ډیر وخت د اسامه د زوی حمزه بن لادن کوربه و، خو ځینې کارپوهان وایي چې ایران دغه ځوان کور کې نظربند کړی و. اوس هم د کابل په ګډون د یو شمېر مهمو ښارونو د هوا حالات. او دا هم د کابل په بازارونو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو پیر بیې. له ټولو تخنیکي همکارانو په مننې درنو لیدونکو دا و د دې مهال خبرونه. تر بل خبري سرویس پورې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم. ښې چارې.